په ځینو متونو کې راغلي دي چې د نارنج غونډۍ بنسټ به د یوناني واکمنۍ پر مهال سوی وي. د یونانیانو د ساختمانونو یوه تر ټولو مهمه ممیزه دا وه چې باید یوه او یا دوو خواو ته داسې مدافع موقعیت ولري چې د دښمن د تیرس څخه مسؤون وي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې 3 بیلګې مشهورې دي. یو بګرام دی چې د سیندونو په منځ کې مدافع ځایونه لري، بل یې آی خانم دی چې د 2 سیندونو کوکچې او امو سیند په تقاطع کې جوړه شوې ده. یو دا نمونه ده چې موږ دلته وینو چې د کتول غر شاته پروت دی چې هیڅ ډول دښمن نشي کولی د هغې خوا څخه دا ټاټوبی تر تعرض لاندې ونیسي.